اپوزیشن د حکومت پر ضد د تحریک عدم اعتماد مسوده تیار کړي. تحریک عدم اعتماد باندې با د اتیا نه سیوا د اپوزیشن اراکینو لاسلیک کړي. ذرایع تر مخه تحریک عدم اعتماد مجوزه په مسوده کې ویلي شوي دي چې په ملک کې سیاسي عدم استحکام او غیر یقیني صورتحال دی. خارجه پالیسی هم ناکامه شوي. قائد ایوان د اکثریت اعتماد بایللی دی. سرچینې وایي چې اپوزیشن د اسمبلی اجلاس رابللو لپاره ریکوزیشن هم تیار کړی، کوم چې راتلونکي 40 غنټو کې څه وخت هم جمع کیدی شي. د وزیر اعظم عمران خان پر ضد تحریک عدم اعتماد په معامله د اپوزیشن ډیډلاک ختم. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان آصف زرداری شهباز شریف ته گرین سیګنل ورکړی. اپوزیشن مشران په فوري توګه ملک کې د نوي انتخابات کولو باندې متفق شوي دي. ویل کیږي چې پی ډی ایم پیپلز پارټۍ د فوري ټول ټاکنو لپاره رضا کړې ده. د پیپلز پارټۍ عوامي لانګ مارچ کراچۍ نه پنجاب ته داخل شوی. چیرمن پیپلز پارټي بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د عمران خان حکومت ختمېدو وروسته به محدود مودې لپاره سیټ اپ قایمولی شي. د محدود حکومت منډیټ به د اصلاحاتو او شفاف انتخابات به کول وي. بلاول وایي چې قاف لیگ مفت ووټ نه ورکوي. چودھری پرویز الهي ته به غوره آفر ورکول وي. که چیرې پیپلز پارټي شهباز شریف ته ووټ ورکولی شي نو مسلم لیگ نوم دې هم زړه غټ کړي او د لچک مظاهره دې وکړي. د اپوزیشن تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم هم په سیاسي محاذ متحرک شوی. عمران خان بنن بیا د قاف لیگ د قیادت سره لیده کاته کوي. ملاقات کې به د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد کې د حکومت ملګرتیا او روان سیاسي صورتحال په شمول په نورو اهم امور باندې خبرې کیږي. ذرایع تر مخه د وزیر اعظم عمران خان سره د نور اتحادي جماعتونو مشرانو د ملاقات هم امکان دی. د حق لار اسانه نه ده بلکې د ستونزو ډکه ده. د وزیر اعظم عمران خان قومي رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله وسلم اتھارټي مکمل فعال کېدو حوالې سره تقریب ته خطاب ویلي دي چې موږ به خپل ځوانانو ته د قیام پاکستان د مقاصد نه به خبرو. ورته به ښاو چې په کوم بنیادي اصولو ریاست مدینه لوی لوی طاقتونو ته ماتې ورکړې. عمران خان دا هم ویلي چې د کرپشن په وجه ملکونه شاته پاتې کیږي. مغربي ملکونو کې د قوم پیسې پټولو څوک سوچ هم نشي کولی. عمران خان په اپوزیشن هم تنقید کړی. ویلي چې مافیا د انارو لپاره مختلفې حربې استعمالوي. د پاکستان تحریک انصاف سند د حقوق مارچ دوام لري. مارچ ګډونوالو تیره شپه په میرپور خاص کې تیره کړي. سند حقوق مارچ به نن ضلع بدین ته داخلیږي. بلخوا تر فارکر کې هم د جلسې تیاری مکمل کړې شوې ده. وفاقي وزیر علي زیدي ویلي چې پیپلز پارټي د سند ولس د خپل بنیادي حقونو نه محروم ساتلی. د پیپلز پارټۍ مشرانو د کرپشن له وجې نن سند صوبه پسمانده پاتې شوي. د ازبکستان صدر شوکت میرزیوف په 2 ورځنۍ دوره پاکستان ته راغلی. د میرزیوف سره د اعلی سطحي ازبک وفد هم د پاکستان په دوره دی. نورخان ایربیس باندې وزیر اعظم عمران خان د میلمه صدر هرکلی کړی. ازبک صدر به د وزیر اعظم عمران خان سره د صدر مملکت عارف علوي سره هم ملاقات کوي. د دواړو ملکونو د وفود په سطح به هم مذاکرات کیږي چې پکې به پاک ازبک تجارت، توانایي، باهمي مرستې، ټرانس افغان ریلوے لاین په اړه خبرې اترې کیږي. پاکستان یو بل بھارتی ابدوز ټریک کړی. ډي جي ایس پی آر وایي چې بھارتي بحریې د خپل ناپاک عزایم لپاره ابدوز پاکستانی حدودو ته رالیږلی و، کوم چې د پاک نیوي د قابلیت او په وخت د کاروایۍ سره واپس کړی شوی. ایس پی آر مطابق تیرو 15 کالو کې د بھارتي ابدوز ټریک کولو دا 4مه پیښه ده. یوکراین جنگ کې شدت په د یورپ لپاره د نقصان سبب ګرځي. د وزیر خارجه شاه محمود قریشي میرپور خاص کې میډیا سره خبرې ویلي دي چې په یوکراین کې پاکستانی سفارتخانې بھارتي طالب علمانو وګړو سره هم د انساني همدردۍ په بنیاد مرسته کړې. تحریک عدم اعتماد په اړه قریشي ویلي چې زموږ اراکین اسمبلی بعد زرداری په دام کې نه راځي.
روس یوکرین تنازعه د اقوام متحده جنرال اسمبلی خصوصي اجلاس کې روسي حملې ودرولو لپاره په درون اکثریت سره قرارداد منظور شوی. قرارداد کې د روس نه د جنګ بندۍ او فوجیانو واپس رابللو مطالبه شوي. 140 هیوادونو د قرارداد په حق کې ووټ اچولې. روس، شام، بیلاروس، اریټریا او شمالي کوریا د قرارداد په مخالفت کې ووټ ورکړی. د چین په سمول 15 ملکونو په ووټینګ کې برخه نه ده اخیستې. په یوکرین باندې د روسي حملو ودرولو قرارداد. پاکستان د قرارداد نه حمایت کړی نه مخالفت کړی. پاکستان په حالیه واقعاتو باندې د تشویش اظهار کړی. عالمی قوانین، د UN چارټر او سفارتي کوششونو د لارې دي شخړې په حل باندې زور راوړی. د پاکستان مستقل مندوب منیر اکرم امید څرګند کړی چې د روس او یوکرین مذاکرات به کامیاب شي. د یوکرین نه د پاکستانی وګړو او طالب علمانو انخلاء عمل جاری دی. مزید 1200 پاکستانی وګړي پولینډ سرحد کراس کړي. هنګری کې پاکستانی سفیر یوکرین کې موجود د پاکستانی طلباو ته زر تر زره یوکرین پرېښودو هدایات کړي. د یوکرین نه تر دې دمه 10 لکه غیر ملکي شهریانو انخلاء کړي. روس لپاره مسوده تیار کړې شوې ده او تر اوسه پورې په د 100 نه سیوا د قومي اسمبلی غړو لاسلیک کړی دی. سرچینې وایي چې مخالفو ډلو لخوا په یوه هفته کې څو وخت هم د قومي اسمبلی غونډې د راغوښتو په اړه ریکوزیشن جمع کیدی شي. د تحریک انصاف حکومت نسکورولو لپاره د مخالفو ډلو لخوا عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو هلې ځلې په آخري پړاو کې دي. سرچینو له مخې د عدم اعتماد تحریک باندې د پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، JUIF او ANP سره سره د نورو ګوندونو د 100 نه سیوا د قومي اسمبلی غړو لاسلیکونه موجود دي. په مسوده کې ویلې شوي دي چې عمران خان حکومت د ملک په معاشي او امنیتي توګه د سختو مسلو سره مخ کړی او خرابې خارجه پالیسۍ له وجې په ملک په نړۍ کې یوازې شوی دی. سرچینو دعوه کړې ده چې مخالفو ډلو لخوا په یوه هفته کې څو وخت هم د قومي اسمبلی غونډې راغوښتو حوالې سره ریکوزیشن جمع کیدی شي. بلخوا ذرایع وایي چې د عدم اعتماد تحریک پیش کولو لپاره د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د PDM مشرانو ته اجازت هم ورکړی. د تحریک انصاف حکومت ختمېدو نه پس ټولټاکنې پکار دي. د نون لیگ مشر شاهد خاقان عباسي بیان وایي چې د تحریک عدم اعتماد پیش کولو لپاره د قومي اسمبلی غونډې په اړه ریکوزیشن 48 غنټو کې دننه جمع کیدی شي. اپوزیشن سره د حکومتي اتحادیانو نه بغیر هم نمبر گیم پوره دی او دا چې امپایر له غیر جانبداره اوسېدل پکار دي. د نون لیگ مشر شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې د حکومت تخته نسکورېدو نه پس عارضي حکومت نه دی راتلل پکار بلکې عامې ټاکنې پکار دي. عدم اعتماد لپاره چې زموږ سره د کومو خلکو رابطې دي هغوی ټول د دې په کامیابۍ باور لري. شاهد خاقان مخکې وایي چې عدم اعتماد تحریک لپاره زموږ نمبر گیم د حکومتي اتحادیانو نه بغیر هم پوره دی. باید چې د ټولي معامله کې امپایر غیر جانبداره پاتې شي. شاهد خاقان دا هم ویلي دي چې د مولانا فضل الرحمن مطابق عدم اعتماد لپاره 48 غنټو کې ریکوزیشن جمع کیدی شي. د یوکرین بحران په اړه د عباسي وینا وا چې پاکستان خاموش تماشګیر دی. بدقسمتۍ نه په دې مهمه معامله اپوزیشن سره هیڅ سلا نه ده شوې.